بسم الله الرحمن الرحیم. درازار آفیشل پښتو شاعري د طرفنا زه فضل سبحان ټول ملګرو ته د امن مينې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یې او د ژوند په لارو کې به د کامیابی په لور روان یې، بریالي اوسئ. ګرانو ملګرو، په موجوده وخت کې درانه کتابونه لوستل او اوږده علمي بحثونه او ویډیو پیغامونه کتل د عام ولس مزاج نه دی پاتې. ځکه زما کوشش دا دی چې ویډیوز دې همیشه مختصر وي. د دې نه مخکې ما په یو ویډیو کې د خپلې مورنۍ ژبې په اړه یو مختصر گزارش او یو څو اشعار وړاندې کړي. زما خواهش و چې په سب فورم هم د خپل مورنۍ ژبې خدمت او د خپل قام ستائنه وکړم او په سوشل میډیا چې هیڅ به حصہ د پښتون قام کم تمسخر کیږي د هغې خلاف کم از کم خپل احتجاج ریکارډ کړ. ځکه مې د پښتون قوم په حقله دا مختصر تاریخي خط و خال په اردو ژبه کې راټول کړل. دا پیغام او کوشش خو د خس برابر دی، خو کېدې شي چې دا خس ډېر کلک سترګو له په سترګو کې یو څو اوښکې پیدا کړي او د پښتون قوم د سپکاوي د سپک کار نه قلار شي. ګرانو ملګرو، امید دی مختصر تنقیدي خبرې به ستاسو خوښې شوي او د دې په هکله به زما سره په کمنټس کې خپل دریځ شریکوئ. زه به د اصلاح په غرض ستاسو د دروند خیال په تمه یم. ښاد او خوشحاله اوسئ.